په دې ویډیو کې به تاسو د انګلیش او د پښتو الفاظ زده کوئ. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. پرایډ فخر یا ویاړ، بیلیف یقین یا باور، ډیسیژن فیصله یا پریکړه، ګولډن د سرو یا طلایی، ایفرټ کوشش یا خسا، سیډنس خفګان یا خواشینی، سمال وړوکې یا کوچینی، ټو هیپ لرل یا درلودل، پور غریب یا بیوزله، ډیفرنس فرق یا توپیر، فولیش بیوقوف یا احمق، بیوټي ښکلا یا ښایست، کچن باورچیخانه یا پخلنځی، بیک واپس یا بیرته، ریټرن واپس راتلونکې یا راستون، میسټیک غلطی یا تیروتنه، ریچ مالداره یا شتمن، ویلیو قدر قیمت یا ارزښت، تینکس شکریه یا مننه، اگلی سخا یا بدرنګه، ورلد دنیا یا نړۍ، بال گیند یا توپ، هیلپ مدد کومک یا مرسته، پرامیس لوز یا ژمنه، بیهیویر رویه یا چلند، هری تادی یا بیړه، ډایرکشن په طرف یا په لور، پیلس محل یا ماڼۍ، ریلکټنټ هچکچاهټ یا زړه نازړه، ټریډیشن رواج یا دود، ډیسټروی تباه یا ویجاړ، سکسیسفل کامیاب یا بریالی، نیډ ضرورت یا اړتیا، بیزی مصروف یا بوخت، پرسن تن یا نفر، بیک تیلی یا کڅوړه، ریسپانسیبیلیټي ذمہواری یا مسؤلیت، انټرسټینګ دلچسپ یا جالب، میډیسن دوايي یا درمل، انیمی دشمن یا دښمن، ټو سیب بچ کول یا ژغورل، انفارچونیټ بدقسمت یا بدمرغه، شاینینګ چمکدار یا ځلیدلی، ډایرکټ نیغ یا مستقیم، انسلټ توهین یا سپکاوی، اټینشن توجه یا پام، ریډي تیار یا چمتو، ګفټ تحفه یا ډالۍ، ویتاوټ بغیر یا پرته، کنګ
بادشاه یا پاچا. پرابلم مسله یا ستونزه. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به ترې په وخت خبریږئ. Thanks for watching.